بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دنیا کې لکه خدای پاک د انسان داسې جوړ کړی دی چې دته به د خپل ځان نه خوږ سي. ځکه پښتو کې متل خلک وایي اول ځان دی بیا جهان دی که نه. نو چې کله سخته راشي نو هر یو انسان په دې کوشش کوي چې اول خپل ځان بچ کړي او که دې په هر چا باندې هر څومره مین دی خو د خپل ځان نه څوک په بل چا باندې زیات نه مین که نه. نو په دنیا کې د انسان په خپل ژوند کې کله داسې یو سټیج ته راورسي داسې حالاتو سره مخ شي چې کله دکې بیا نور برداشت نه او د خپل ځان دا دومره خوږ ځان چې دی نه دا هم ختم کړي خودکشي وکړي سوسایډ وکړي. نو د خودکشۍ د نړیوالې ورځ مناسبت سره د نن ویډیو ده چې په دنیا کې خودکشي چې ده د هغې فیکټس اینډ فګر څه دي، پاکستان کې فیکټس اینډ فګر څه دي او وجوهات چې دي. وجوهات خو چې مونږ چاپېرچل ته هم وګورو نو مونږ ته پته لګي چې د خودکشۍ وجوهات څه دي که نه. نو هر خودکشي چې ده یو المیه ده، یو ټریجډي ده، یو سانحه ده. هر یو خودکشي چې ده نه دا په اکچوال کې د دغې سړي فیل کېدل دي، د دغې خاندان فیل کېدل دي، د دغې چاپېرچل فیل کېدل دي. ځکه چې په موږ کې په هر یو سړي باندې خپله یو ذمهواري ده. که چېرې زه خپل ځان خاتمه کوم او خودکشي کوم نو دا خو زما فیل کېدل دي، خو دې سره زما چې کوم دا خواوشه کې کوم خلک دي، که هغه زما خاندان دی او که زما ملګري دي دا د هغوی هم فیل کېدل دي که نه. موږ ولې د یو بل هغه دق چې دی، هغه درد چې دی، هغه ولې نه ریالایز کوو د ژوند په دغه وخت کې چې دا ګران وخت یو بل له لاس ولې نه ورکوو. نو چې کله موږ یو بل له لاس نه ورکوو نو همدغه شان به کېږي. نو ځکه ویلی شي هر یو خودکشي المیه ده او ټریجډي ده، دا یو فیلیر دی. نو په دنیا کې فیکټس اینډ فګرز داسې دي چې وایي دا خودکشي چې ده دا اورال نن سبا یا دریم نمبر یا څلورم نمبر باندې غټه ذریعه ده د مرګونو. لکه په دنیا کې چې د کومو څیزونو نه د بیمارو نه یا د وباګانو نه مرګونه کېږي که نه، اموات کېږي، نو په هغې کې د خودکشي دریم یا څلورم سورس اف ډیت دی. نو یو خدا خبره شوه. بله دا شوه چې سالانه په دنیا کې تقریبا د 7 لاکو نه سیوا لکه 8 لاکه خلک خودکشي کوي. نو چې دا 8 لاکه خلک خودکشي کوي نو د دې نه ډېر زیات چې دي نه هغوی سوسایډ اټمپټ کوي. هغه خلک چې هغوی د خودکشۍ کوشش وکړي خو بچ شي، نو لکه څوک پې راشي یا بس خدای په څه طریقه بچ کړي نو هغه اټمپټ د دې نه هم سیوا دی. نو په اکچور کې خو دغه سړی هم بس د مرګ خولې ته تللی دی، خدای بچ کړه نه لا هغه مقرره یې نه وه. نو د خودکشۍ میجر ریزنز چې کوم دي نه هغه خو په غریبانانو ملکونو کې غربت دی، چې ډیپرایویشن دی، چې محرومتیا را هغوی مخامخ ګوري چې څه خلک دي هغوی داسې ژوند تېروي او دی غواړي هغه شان ژوند تېر کړي، خو نه د دوی بیسک نیډس چې نه پوره کېږي دی یو وخت کې دومره مجبوره شي چې بس په ژوند باندې ستومانه شي او خپل ژوند ختم کړي. نو غریبانانو ملکونو کې خو دا ده. یا چې کوم دی نو غریبان استحصال دی، اکسپلایټیشن دی، ځکه چې دا غربت هم په دې وجه یي که نه چې د یو طبقې د وجې نه په بله طبقه باندې د هغوی استحصال کېږي نه دوی غریبانان یي که نه. نو که چېرې دغه شاني نو بیا لکه اوس چایلډ لیبر چې دی اوسنۍ زمانه کې چې کوم دی نه دا چې ډېر مالدار خلک دي او هغه خلک لکه د غلامانو په شان نیولی دی نو داسې هم کېدی شي، د استحصال اکسپلایټیشن هم کېدی شي. مالدارو ملکونو کې خو غربت نشته، هلته ولي هلته دا ذهني بیماری ډېري، ډپریشن ډېري. لکه اوس مونږ دا سیلیبریټیز چې کوم دي نه هغوی هم خودکشۍ کوي. نو سیلیبریټیز ته د دنیا هغه فیسیلیټیز چې دي د هغې څه کمې نه وي خو دی ډپریشن ته لاړ شي. نو دا ډپریشن یو ذهني بیماري ده. په دنیا کې د بدقسمتۍ نه ډېر زیات خلک لا اوس هم دې ته بیماري نه وایي، ډاکټر له نه ځي او د خلک ورته د لیوني هغه پیغور ورکوي نو هغې سره خوا نور سایکولوژیکل پریشر په هغه سیوا کېږي که نه. نو دا ډپریشن هم چې کوم دی نه یو ریزن دی. او بل تاسو ته دا پته ده چې دا خودکش دماکې کوي نه دی بیا په کمه کې راولو. ګورئ د ایډیالوجي د وجې نه هم، د درم د وجې نه، د مذهب د وجې نه، د نیشنلیزم ایډیالوجي چې کومه ده په دې کې څوک هم خودکشي شته. لکه دا خودکش دماکې چې کېږي نو که مونږ نور چې خودکش دماکې څوک کوي لکه په امریکا کې یو وایټ ته یو هغه چې کوم دی نه په یو ځای ته ور داخل شي یو ډېر کسان ولي دی چې دا ډېر کسان کله ولي نه د مخکې نه خپل مایند تیار کړی چې ما به هم څوک ولي زه به مړېږم، دا هم خودکش دی. صرف خودکش دی ته نه وایي چې څوک ځان سره بم وتړي او ووایلو ځئ. نو که موږ هغه خودکش چې هغوی کوم کوي هغه په ویسټ کې موږ پرېږدو او صرف دا دې ځای کې دغه کړو نو دا دلته کې چې خودکش حمله څوک کوي او په جومات کې 200 کسان الوځئ، په بازار کې چې کوم دی نو 100 کسان ځان سره مړئ، دغه کسان خو چې کوم دی نه د دوی په مایند کې خو دا چلیږي چې موږ دلته کې خودکش دما کوو موږ به نیغ جنت ته ځو. نو دا دوی هغه د مذهب په لار روان دي چې کوم دی هغه چې د دوی په مایند کې هغه مذهب کوم غلط پکچر چې کوم دی نه د هغه شوی دی نو د هغې د وجې نه دوی داسې کېږي. نو دا خو هغه میجر ریزنز دي. وټ ایور د ریزن خو خودکشۍ یو المیه ده، 8 لاکه خلک مړېږي. اوس چې کوم دی نه د ملکونو دغه به واخلو چې دا څنګه چل دی. د هغې نه مخکې صرف دا یو خبره چې دا خودکشي زمونږ ژوند چې دی یا زمونږ ځان چې دی نو دا د خدای پاک یو امانت دی
او چې کله دا ته ختم کی نه د قیامت پر ورځ خدای پاک ته د دې امانت جواب ورکړي. د اسلام مطابق خودکشي چې کوم نه سخت مودغه لري او د خودکشي هغه بیا ډیر زیات هغه داسې دی لکه چې تا یو سړی قتل کو چې ځان نه قتل که دام دغې نه کم ګناه نه دی نو هغه د اسلام مطابق خو په دې باندې ډیره سخته زورانه راغلې ده کنه او سخته سزا یې ده. دا اصل کې یو سړی خودکشي ځکه وکړي چې د دنیا چیلنجز نشي فیس کولی. مطلب دا چې بادر نه دی دغه دنه چې کوم نه برداشت نشته قوت پکې نشته قوت برداشت چې دا فیس کی چې دغه دا فیس کی دنه په خپل وی اوټ روزي خو وی اوټ ته خو چې لپاره چې تکلو کی کنه نو اصل کې دا خبره ده. اوس په دنیا کې چې کوم نه په دنیا کې دا په 1 لاکھ کې غیانا یو ملک ته د افریقي غریب ملک ته هغه کې په 1 لاکھ کې 40 کسان کوي نه دا لګ ډیر دي. نور چې کوم نه یو وړو کې غونډه کې چې جزیره دغه کې 1 لاکھ کې 85 کسان هم کوي خو چې دا کم لګول نور ملکونه دي نه په دې کې غیانا کې په 1 لاکھ کې 40 کسان خودکشي کوي. په دویم نمبر باندې په ساوث افریقا کې جنوبي افریقا کې 1 لاکھ کې 23 کسان کوي. په روس او په ساوث کوریا کې په 1 لاکھ کې 21 کسان کوي او په قزاقستان کې مسلمانانو ملکونو کې قزاقستان کې لګ ډیر دي نه دلته کې 18 دي په 1 لاکھ کې. په انډیا کې 13 دي او په پاکستان کې 10 دي. خدای تاسو ته یاد وي چې په تیر 2 کال کې په دنیا کې د خودکشي د فیکټس چې کوم دي او فګرز او نارې شو لک بلان دي راغلي ده خو په پاکستان کې کوم دي نه د تیر 15 کالو نه 8 کالو نه 10 کالو نه خودکشي هر تیر کال نه سیوا کیږي. نو موږ هم په دې باندې خپل فکر کول پکار دي کنه ګوري داسې کار دی په خپل خو موږ په خپل ځان باندې وسته چې اچري داسې کارونه کو خو چا پیرشل کې نظر کول پکار دي چې څوک داسې حالات او سټیج کیږي نه چې داغه هر ممکن مدد وکړي شي او د دې نه مرګ د خورینه هغه راو باسلی شي.